دغه خپرونه ښه اوږده ده او ټول انتخاب شعرونه دي، ډېر ښه شعرونه دي. او په دام کې د غرض یې د یارۍ دانه ګزار کړه، زما د زړه نادانه مرغۍ لاړه ورپسې. دا بیا ووایه. او ما داسې هم لیدلي چې زامن وي دادا پرېږدي، خو لور یې وي د نر غوندې ولاړه ورپسې. دا بیا ووایه. داسې مې دا زړه د یو سړي خفګان نیولی دی، ما اکثر له سوخته د مرۍ نه ځان نیولی، ما چې د چا سیرې ګریوانه ته تڼۍ ورته کړې، راشئ نن هغه سړي زما ګریوان نیولی دی. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. کله یې خپو ته وړمه خدایه، کله زنې ته لاس، ما اچولی دي د تلونکي یار لمنې ته لاس. ډېر ښه یاره. هر به رسمي وویل پاتې شه دمه به وکړي، ما به جوړه په سینه کې ایښودل مننې ته لاس. او په خپل کور کې په ساګو وخت کې شنه شي، خو زما په جیب یاران په ګډ کې لم خوري. ډېر ښه یاره. دا نه د دوایۍ نه د ساختونو مسله ده، دا نه د دوایۍ نه د ساختونو مسله ده، زمونږ په یو بل پسې د زړونو مسله ده. ته بیا یو ځلې ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازک خان یم او نن یو وارې بیا زمونږ ډېر ګران ملګری خوږژبې شاعر ظفرعلي اسمار د دیر د لوړو غرونو نه را روان شوی دی او ملکنډ ته د ګران سیاب جان خواله راغلی دی. یاسر او زه هم راغلو، په دغې فټو کې مو دغه یو ناستې را جوړ کړی دی، هر طرف ته خاموشي ده او د مارغانو دغه اوازونه به تاسو واورئ. نو د ظفرعلي اسمار د ژوند نه خو تاسو خبرې او دغه تپوسونه دې مونږ بار بار کړي دي، خو هغه ډېر خوږ شعر لیکي. نو راځئ چې په شریکه باندې ظفرعلي اسمار واورو او د هغه د شعرونو نه په شریکه خوندونه واخلو. اسماره ستړي مه شي درته وایم او په خیرالۍ درته وایم. قربان لاله، ډېره مننه ستاسو هم د یاسر ورور او د سیابو چې بار بار دغه کتونکو ته مونږ مخه کوئ او په دغه خپل پروګرام کې راله د ناستې موقع راکوئ. نو ډېره زیاته مننه. او خبرې خو مخکې شوي دي، خو بس شعرونه راته ووایه که نه، شعرونه اورو. ښه، کله یې خپو ته وړمه خدایه، کله زنې ته لاس، ما اچولی دي د تلونکي یار لمنې ته لاس. ډېر ښه یاره، بیا ووایه. کله یې خپو ته وړمه خدایه، کله زنې ته لاس، ما اچولی دي د تلونکي یار لمنې ته لاس. ډېر ښه دی. او پرې شوي ښه دي خو په دغه ورځ مې نه دي پیرزو، خدایه چې پوه کړم د چا په در غوښتنې ته لاس. پرې شوي ښه دي خو په دغه ورځ مې نه دي پیرزو، خدایه چې پورته کړم د چا په در غوښتنې ته لاس. او سود به یې ونه شي چې څو یې رانه ونه باسي، وخت اچولی دي زما د خوار څرمنې ته لاس. او یار به رسمي وویل پاتې شه دمه به وکړي، ما به جوړه په سینه کې ایښودل مننې ته لاس. ډېر ښه یاره، دا بیا ووایه. ډېر ښه دی یار. یار به رسمي وویل پاتې شه دمه به وکړي، ما به جوړه په سینه کې ښودل مننې ته لاس. او بس د کور غم مې ستا په غم زورور شوی اشنا، ګنې ما څو ځل پورته کړي ځان وژنې ته لاس. ډېر ښه دی یار. لاله وایي دغه غزل څه شعرونه تاسو وي، نو هغه غزل درته وایم چې وایي دا نه د دوایۍ نه د ساختونو مسله ده، زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده. یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم، اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده. په کومه ورځ چې تا ویل نن ځمه بیا به راشم، د هغه ورځ نه ماته د وهمونو مسله ده. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. قربان، په کومه ورځ چې تا ویل نن ځمه بیا به راشم، د هغه ورځ نه ماته د وهمونو مسله ده. چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ور په سر کړه، ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده. ډېر ښه دی یاره. چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ور په سر کړه، ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده. او چې تاسو مې برباد غواړئ او خدای مې ښه ساتي، قربان مو شمه دا خو د نیتونو مسله ده. ډېر ښه دی. نن ولې دې د رور بچي په ځمکه یتیمان کړه، پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده. دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی یاره، ډېر ښه. نن ولې دې د رور بچي په ځمکه یتیمان کړه، پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده. او اوس څه شور به کومه چې د زړه په سر مې درد دی، دا څه خو د یو دوه یا درې جامونو مسله ده. او دې ښار کې د بدرنګو د خبرو قدر نشته،
اسماره مونږ ته پیښه د رنګونو مسله ده. ډېر ښه دی یار. په مړ وجود ماتم له تماشې له خلک ډېر وي. په مړ وجود ماتم له تماشې له خلک ډېر وي. د ژوند د تپوس نه وي جنازې له خلک ډېر وي. ډېر ښه دی یار. دا نه چې تسلی او ډاډګیرنې له څوک نه وي. د لاس د نیو نه وي حوصلې له خلک ډېر وي. ډېر ښه دی. زاهده ته د خپل کردار په زور ملګري جوړ کا. جومات ته د تلو نشته میکدې له خلک ډېر. ډېر ښه دی یار. نو د غم په وخت کې نه وي خو ښادۍ کې په دلو. که نه وي د اسرې نه وي ګیلې له خلک ډېر. او ویل یې مین ډېر دی خو سرتېره مین نشته. د خولې سړی مې نشته زما خولې له خلک ډېر. ډېر ښه دی بیا ووایه یار. ویل یې مین ډېر دی خو سرتېره مین نشته. د خولې سړی مې نشته زما خولې له خلک ډېر وي. او یو داسې سر په کار دی چې د امن ضمانت وي. د کار سړی په کار دی تبصرې له خلک ډېر وي. ډېر ښه دی. او په تا کې د اسمان نظر بلا خواږه لیدلي. ګنې نو خپله یاره یارانې له خلک ډېر وي. ډېر ښه دی یار. مننه. او دغه وایي په ویر مین د ژوند په شونډو خندا بده ګڼي. قتل غیرت ګړي دا خلک ګډا بده ګڼي. ډېر ښه یار دا بیا ووایه یار. په ویر مین د ژوند په شونډو خندا بده ګڼي. قتل غیرت ګڼي دا خلک ګډا بده ګڼي. منافقت د ژوند کولو طریقه ګرځوي. صداقت بد ګڼي خبره رښتیا بده ګڼي. زاهد یو ځان صحیح ګڼي یو ځان په حقه ګڼي. نور خپلې مخې ته دا ټوله دنیا بده ګڼي. او زما یو یار دی زما سلو کې یوه نه مني. چې زه یې نه منم یارانو نو دا بده ګڼي. ډېر ښه دی یار. مننه. او زه ځکه ښه یم چې د چا په کار کې کار نه لرم. چې حقیقت وایم دا خلک یې بیا بده ګڼي. ډېر ښه دی. ډېر ښه یار دا بیا ووایه. مننه. زه ځکه ښه یم چې د چا په کار کې کار نه لرم. چې حقیقت وایم دا خلک یې بیا بده ګڼي. او پښتو ګڼلی شي تذلیل د محبت د جذبو. عجیبه خلک د خلوص او وفا بده ګڼي. او که زړه مې چوي خو زه لیمو ته اوښکې نه راپرېږدم. اسماره خلک د نرانو ژړا بده ګڼي. ډېر ښه دی. ډېر ښه شی. ډېر ښه یار. مننه. که زړه مې چوي خو زه لیمو ته اوښکې نه راپرېږدم. اسماره خلک د نرانو ژړا بده ګڼي. ډېر ښه دی یار. مننه. دا قرض ژوند او دومره اوږد انتظار لاليه. ته چې راځې په ما به خاورې وي انبار لاليه. ته به راغلی وي خو زه څنګه خبره نه شومه. ستا د قدم نښې پرتې دي په دې لار لاليه. ډېر ښه دی یار. مننه. او که زه بدحاله یم ما 3 ورځې خوب نه دی کړی. ته راته وایې چې ته ولې شوې بیمار لاليه. ډېر ښه دی. ډېر ښه یار. نو دا سوي شونډې مې د ورید له تاړ ګوګل ثبوت دی. د زړه په سر باندې مې پروت دی سور انګار لاليه. چې خپل لوزونه ماتول دی ستا روزګار لاليه. زمونږ به خود خیجي د زړونو نه ازار لاليه. او که راته زر قرآن خورې در سره نه یې منم. زړه مې مات شوی سر خوړلی اعتبار لاليه. او دغه یو نظم به ته ویمې لاله چې وایي هغه بې ننګه سړی چې به یې ما ته ویل ته خو ځیګر یې زما د زړګي سر یې زما. بغیر له تا نه خو زه بیخي نیمګړی یم. چې ته مې خوا کې نه یې په مثال مړی یم. ته خو ژوندون یې زما د زړه سکون یې زما د زړه قرار یې زما مطلب چې یار یې زما. که د یقین نه راځي په قسمونو باندې چې درته لاس کېدمه په قرآنونو باندې چې صرف ستا یم زه او صرف ستا به یم. خو دې خبرو ته چې زه کله فکر کوم نور هیڅ ویلی نشم. خو دا ټپه وکړم چې اوس به د بل چا سره ناست وي ورته به وایي چې مین در باندې. ډېر ښه دی یار. مننه. تنها مو پرېږدي چې موږ په وفا لاس ونیسو. په دې بې ننګه زمانه کې د چا لاس ونیسو. موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي. ګنې دا زړه خو زمونږ غواړي چې ستا لاس ونیسو. ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یار.
مونږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي ګنې دا زړه خو زمونږ غواړي چې ستا لاس ونیسو هیبت اخیستې خو د زړه د سکون ځای لټوي مونږ په هیبت کې هم اکثر د بلا لاس ونیسو مونږ د بندیانو ښې ناښې رب ته ویل خوښوو یا په خیرو پورته شي یا په دعا لاس ونیسو درته جوړه مو کړل لاسونه خو تا کبر وکړو خدای مو دې لاس مات کړي که تا ته به بیا لاس ونیسو او مونږ سره یار په محبت کې د پټ لوبه کوي اوس یې دا لاس ونیسو خدایه که دا لاس ونیسو ډېر ښه دی یا نو ته مو زړه مات کړې مونږ دغه فریاد خدای ته وکړو نور مو هېڅ وس نه رسي بس په ژړا لاس ونیسو او ته به قصې بیا د خپل یار د ستمونو کوي اسماره صبر چې د زړه په درزا لاس ونیسو ډېر ښه او څه دغه شعرونه لاله وایي بیخي مې ده د زړه دنیا ویجاړه ورپسې دا خلک څنګه وایي چې مه ژاړه ورپسې ډېر ښه یار دا دومره بې حسي توبه توبه جانان دې مړ دی لیمه دې قدرلون نه که په لاړه ورپسې او په دام کې د غرض یې د یارۍ دانه ګزار کړه زما د زړه نادانه مرغۍ لاړه ورپسې دا بیا ووایه مننه په دام کې د غرض یې د یارۍ دانه ګزار کړه زما د زړه نادانه مرغۍ لاړه ورپسې او دوکې کوي فریب کوي پوهېږم دروغجن دی ما بیا هم چېرته وړې نه د غاړه ورپسې ډېر ښه دی او ما داسې هم لیدلي چې زامن وي دادا پرېږدي خو لور یې وي د نر غوندې ولاړه ورپسې دا بیا ووایه یار قربان ما داسې هم لیدلي چې زامن وي دادا پرېږدي خو لور یې وي د نر غوندې ولاړه ورپسې ډېر ښه دی یار او چې یار در نه پردی شو نور په دې کلي کې څه دي اسماره لیونیه کډن غاړه ورپسې ډېر ښه قربان دی او دغه څه شعرونه چې وایي داسې مې دا زړه د یو سړي خفګان نیولی دی ما اکثر له سوخته د مرۍ نه ځان نیولی دی ما چې د چا سیرې ګریوانه ته تڼۍ ورته کړې راشئ نن هغه سړي زما ګریوان نیولی دی ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ما چې د چا سیرې ګریوانه ته تڼۍ ورته کړې راشئ نن هغه سړي زما ګریوان نیولی دی ته خو دومره لوی لوی وایې چې توبه مې ده دا چې لکه تا زمونږ په سر اسمان نیولی او داسې خو دنیا د ښکلو ډکه ده خو څه وکړم زړه مې راته مخې ته دا یو انسان نیولی یاره ډېر ښه دی دا بیا ووایه یار داسې خو دنیا د ښکلو ډکه ده خو څه وکړم زړه مې راته مخې ته دا یو انسان نیولی دی ډېر ښه دی زه اوسن پرست یم دا هم راله تاوان کوي څکه په دې ښار کې مې د سرو دوکان نیولی دی او څه یو دغه شعرونه لاله چې وایي لاله وایي چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري ته خبر یې ما د داسې سړي غم خوري ډېر ښه یاره ډېر ښه دی دا بیا ووایه یاره ډېره ښه چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري ته خبر یې ما د داسې سړي غم خوري دا د دې د پاسه هم له ژبې اوړي دا چې ما ته قسمونه په حرم خوري او دا یو زه یم د ښادۍ په کور کې زړه خورم د دنیا خلک د غم کور کې غنم خوري ډېر ښه دی ورځ په ورځ مې د رخسار سرخي کمیږي د چا غم مې د نهرو په رقم خوري او په خپل کور کې په ساګو وخت کې شنه شي خو زما په جیب یاران په ګډ کې لم خوري ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یار ډېر ښه دی یاره بلکل همدغسې ده اورې په خپل کور کې په ساګو وخت کې شنه شي خو زما په جیب یاران په ګډ کې لم خوري ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یار ډېر ښه شعر دی یار په خپل کور کې په ساګو وخت کې شنه شي خو زما په جیب یاران په ګډ کې لم خوري ډېر ښه دی او څه لالی راځي او بیا زما سلام له سړی خوري ریباره یاره خو لږ کم خوري ډېر ښه دی یار او نن سبا څوک په مرغیو دانې نه خوري یو اسمار دی د زړه خوښې په صنم خوري ډېر ښه دی یار او لاله وایي مودې وشوې چې دا غم زما په زړه دی مودې وشوې چې دا غم زما په زړه دی ستا د تللو هر قدم زما په زړه دی خدای دې وکړي چې تا سره څوک وکړي تا چې کړی کم ستم زما په زړه دی هر سړی مې په زخمونو مالګې پاشي دلته چا ایښی مرهم زما په زړه دی عمر تیر شو خو یو کس مې نه هېرېږي سر مې سپین شو خو صنم زما په زړه دی او زړه مې ډک دی جړېدو له بانه ګورم
یو سړی دی او نن سم زما په زړه دی د یو چا د بېوسۍ ژړا مې یاد ده د یو چا د سترګو نم زما په زړه دی ډېر ښه دی یار هغه خو یو څه دی ښه وایي چې غږ د غیرت توره د ننګ ووهه که داسې نه شي نو بیا لنګ ووهه ما خو رښتیا ویل جو مې ویل ما خو دا نه وی چې ته رنګ ووهه څوک چې اسماره شرافت نه مني وایم چې دا غوږ ورله یو کړنګ ووهه کلی شکمن شو کلی تا پسې لیدکی رڼا کو کلی شکمن شو کلی تا پسې لیدکی رڼا کو چې تا په نیمه شپه په چا پسې لیدکی رڼا کو ما هسې وویل یو ښکلي ته قربان دې شم د خدای بندیانو اوس په ما پسې لیدکی رڼا کو ډېر ښه دی قربان او اوس ترې په هره مسله زر دلیلونه غواړي څه مقتدیانو په ملا پسې لیدکی رڼا کو ډېر ښه دی ډېر ښه دی قربان او مونږ ښایستونو پسې زړه لپه کې وګرځوو مونږ قمقلانو په هوا پسې لیدکی رڼا کو ډیوه په لاس کې یوه پیغله د یار قبر لځي څو بدګمانو په رڼا پسې لیدکی رڼا ډېر ښه دی ډېر ښه او ستا ناڅاپي راتګ په ما د زلزلې برابر شدت زما د زړه درزا پسې لیدکی رڼا کو او نور مې یقین پرې د ذرې برابر پاتې نه دی اسماره نور مې په اشنا پسې لیدکی رڼا کو لاله وایي دا نیمه شپه ده د دردونو انتها ده پکې سینه مې ورانه شوه څه بل رقم درزا ده پکې د تمبل شور ته په یو وخت په ګډېدونکو خلکو ډولۍ ته غوږ شي څه نری نری ژړا ده دا چې له ما دې بېلول غواړي او غلی ته داسې ښکارېږي چې لاليه ستا رضا ده او د محبت تذلیل دې مه کوه ګیلې مه کوه دا محبت دی روا هره ناروا ده پکې او ته که یو ګل یې خو خوشبو د وفا چرته لري که ستا اسمار بلا بدرنګ دی خو وفا ده پکې ما هم درته په زړه ډېرې ګیلې راوړي دي خو تا ولې د کور سترګې سرې راوړي دي دا ماته چې ولاړ لاس په نامه دي زه خبر یم دې خلکو په ترخونو کې چړې راوړي دي او زه څښمه تا زمزم کله کعبې راوړي دي خو شیخه ما هم سله میکدې راوړي دي او پرون دې زما کور ته جنازې راوړي دي بیا نن دې راته سپینې شنې جنډې راوړي دي مرمۍ د پیغورونو وروي سړی پرې وجني څه خلکو د ټوپکو په شان خولې راوړي قربان مرمۍ د پیغورونو وروي سړی پرې وجني څه خلکو د ټوپکو په شان خولې راوړي دي او زاهد ښکلو ته ګوري او د ځان سره دا وایي توبه دې خلکو څه ښکلې فتنې راوړي دي او د چا چې په دوام د څراغونو کاروبار دی دې ښار ته هم هغه سړي تیارې راوړي دي سوالګری نه یم نه خیرات او نه زکات غواړم په تا مین یم ځکه وخت د ملاقات غواړم په زړه مې درد دی یا دارو راکه یا زهر راکه طبیبه یاره بس له دې رنځه نجات غواړم او زه په دې وخت کې د یارانو نه خلوص غواړم څه لیونی یم د ډمبرو نه هم شات غواړم زه چې څه غواړم لږ غواړم خو ښه غواړم نه مې بېکاره شی خوښېږي او نه زیات غواړم او په ما مین یې که نه ماته لنډه دا ووایه نه دلیلونه غواړم نه مذاکرات غواړم مزدور سړی یم خدایه خوب کې مې خلل اچوي د ګاونډي د لور بنګړي خو درنه مات غواړم او اسماره ګل غوټۍ او لمر سپوږمۍ زړې خبرې زه د یار حسن له څه نوي تشبیهات غواړم نه وایي زړه بچولی مې خفګان وي ته به نه یې خبر درته به پرېښی مې جهان وي ته به نه یې خبر ستا بېلتانه به په ژړا ژړا وژلی یم په اوښکو لوند به مې ګریوان وي ته به نه یې خبر او لالیه ته به د غرور په خوب وده پاتې په تا تېر شوی به دوران وي ته به نه یې خبر او زما د مرګ به ذمهوار دا خلک تا ګرځوي یو څوک به تا باندې تاوان وي ته به نه یې خبر او ته د ښایست مالک یې ستا ورته پام چرته کېږي ستا به 800 یاران وي ته به نه یې خبر
او په تا مین به تا ته حال نه وایي خوږه یاره خوار به له ژبې اویزان وي ته به نه یې خبر ستا بېروخي به ستا اسمار کړي اخر ستړی په ژوند اخر وژلی به یې ځان وي ته به نه یې خبر ډېر ښه دی وایي اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم بیا رانه دومره لرې لاړې چې رنځور دې کړم ما زمزمه کړې نو د خلکو په زړه ولګېدې د زړګي درده په جهان کې مشهور دې کړم د جانان غمه څو سجدې دې کړم د خدای په حضور که دې نه چوړ کړم یو څو دانې انګور دې کړم راځه چې بیا دې د یو چا په کوڅو ورولم د زړه پر هره چې تازه دې کړم ناصر دې کړم او څه دغه غزل شعرونه لالا چې وایي بیا مې هم خپل نه کړ که ډېر په صداقت مې وکړو توبه دا څومره د کمزر په محبت مې وکړو اشنا د تلو په ضد ولاړو هېڅ یې هم نه منل ګنې خدای ګواه د ډېر سوال او منت مې وکړو ډېر ښه دی یاره یو یار ډېر ښه شعر دی یار اشنا د تلو په ضد ولاړو هېڅ یې هم نه منل ګنې خدای ګواه د ډېر سوال او منت مې وکړو ستا نه خفه ومه خو ما تا ته ظاهره نه کړه درته مې وخندل څه لوی منافقت مې ډېر ښه دی مننه چې مې د شیخ ایمان د هر څه نه بربنډ ولیده ځان راته بد ښکارېده لاړم حجامت مې وکړو یار ته مې وویل چې بیا به په دې رانه شمه پاتې راځم د بې پښتو زړه ضمانت مې وکړو او ستا هر ستم ته د کرم په نظر ګورم زه به ناشکره یم اشنا که شکایت مې وکړو او زه چې د چا په شا ولاړم هغه هم شاته شو توبه دا څومره د بېننګو حمایت مې وکړو اسمار والوتو د ډېرو د مخونو نه رنګ دا خو لا ما خبرې نه دي کړې نیت مې وکړو ډېر ښه یاره ډېر مننه نور مې هېڅ نه غوښته خالقه په شمار دوه خبرې ارمان چې شوي وې زما او د یار دوه خبرې نور مې هېڅ نه غوښته خالقه په شمار دوه خبرې ارمان چې شوي وې زما او د یار دوه خبرې د انګر یو د زرګر سل ګزاره نه سمیږي بېکاره زر خبرې او که د کار دوه خبرې او د خبرلوسو په محفل کې مو ورځ تېره کړله چا پکې ونه کړې زموږ د مایار دوه خبرې بیجان خو ته یاد دی خدا خو ته جان دی ورسره ملګری کړی که نه عبید خان ټکې دې لاندې کړی دی صحیح دی ورګه دې چشمې پاکې کړم چشمو ته مې پرې لګېدی دا خبرې صحیح ده ډېره زیاته مننه اسماره چې دومره خواږه خواږه شعرونه یې راته ویل قربان لره ستاسو هم مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ د شعر هغه تنده دې رالماته کړله مازدیګر هم و ګرمي هم وه ګرمي خو بس چې عبیدجان شعر واورېدو که نه او دا دې درکو نو لکه خوند یې وکړو ډېر زیاته بلکل ناستي مزه وکړه او بیجان خبرو مزه وکړه د بیجان خو یاره دی چې ما چېرته هم ویني دا زمونږ د ګران ملګري ده حمید بچی دی د شاهد زوی که نه ته د شاهد زوی دی او د حمید خان وراره دی که نه نو او د فاروق هم وراره دی نن زه چې اکثر رشید هم وراره دی خو دا ډېر مینهناک هلک دی په شاعرانو باندې ورک مین دی نن زما خواله راځي چې کله هم راشم دی زما خواله راځي ښه لکه د مخکې نه اشنا دی ته مونږ ته ووایې نه که نه نو بس ډېره زیاته مننه د عبیدجان ورور ډېره زیاته مننه ګران کشر دی که نه نو خدای دې زموږ په ټولنه کې داسې خلک پیدا کړي چې د شاعرانو سره د ادیبانو سره د دوی سره مینه وکړي که نه نو مونږ خو داسې مات ګوډ شعر لیکو خو لکه دې مونږ له ډېر زیاتې مینه بلکل دا هم د دې خلکو مینه ده چې مونږ دې کار ته هڅوي بیا بس الله دې روغ لره الله دې قدرمن کړه چې دومره خواږه شعرونه دې راته ووایي قربان لالا مننه بس تاسو دې راته ژوندي اوسئ سره د یاسر خان سره د سیاب بس ملګرو ګران ظفر علي اسمار مو واورېدو د یاسر هم کور ودان د سیاب جان د هم کور ودان وي چې دغه غریب د په یو حادثه کې ما مخکې مې ویلي چې هغه خوږ شوی و خو اوس مې ولیدو هغه ډانګوري یو طرف ته کړي دي او ورو ورو قدم اخلي خو ګرځي
خدای دې راته ژوندی لري د وبیا جان هم ډېره زیاته مننه چې دی په ما پسې ډېر لرې راغی او ما ته ویل چې لالا یو ځای بوځو که نه نو دغه یو ناستې مو را جوړ کړو هر څوک ګرمي وه خو دغه مازدیګر ظفرعلي اسمار په خپلو شعرونو باندې ډېر زیات رنګین کړ نو بس تاسو به دې خوند واخلئ دغه خپرونه ښه اوږده ده او ټول انتخاب شعرونه دي ډېر ښه شعرونه دي او زه باوري یم چې تاسو به دې خوند اخلئ نو د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان